عزیزانو زموږ په دې معاشره کې موږ داسې رسومات او رواجونه لرو چې د دې رسومات او رواجو اصل زموږ په اسلام کې هیڅ نشته، نه دا په اسلام کې څه حقیقت لري. لکه څرنګه چې د سفر د میاشتې په شروع کې مې درته ویل چې دا میاشت موږ په خپله منحوسه بولو، په دې کې شادي مه کوه، په دې کې بلاوې راځي، په دې کې مصیبتونه راځي، په دې کې غټ کار مه شروع کوه. دا ټول زموږ د ځان څخه جوړ شوي رواجونه دي. د هغه رقم د دې میاشتې په آخر کې موږ داسې رواجونه لرو چې د دې سروري چهارشنبې په نامه ورته وایي چې د دې سفر آخره میاشت آخره حصه سي په دې میاشتې په آخر کې چهارشنبه چې راسي دې ته دې سروري چهارشنبه وایي. نو په دا وخت باندې دې خوشحالي کوي، میټایانې تقسیموي، څوک دیګچې جوړي، څوک مالیدې خیراتي، څوک مبارکانې ورکوي، څوک رخصتي کوي. دا ولې کوي؟ دوی دا وایي چې په دې ورځ باندې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د مرض څخه خلاصوي دي، نو موږ مبارکانې ورکو، موږ میټایي هم تقسیموو، موږ څوک مالیدې هم پخوي. بعض خو لا دومرې د ځانه جوړ شوي روایات پیښوي چې په دې وخت کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د مرض خلاصوي دي، حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها خیرات کړی دي، نو موږ هم دا خیرات کوو. او بعض خو لا دا هم وایي چې په دغه وخت کې خیرات کول ډېر ضروري دي، ځکه چې دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم یو غاټ مرض په دا وخت کې ختم شوی دی، نو موږ هم باید خیرات وکړو، الله به زموږ سره مرضونه واخلي. عزیزانو یو هر شی چې کوئ لومړی د هغه تاریخي پس منظر ګورئ او دا یو وارې ګورئ چې دا حقیقت لري که نه لري. تاسو تاریخ وګورئ، زموږ تاریخ پر ټولو پر دې باندې دی چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د سفر په آخره کې په دا وخت کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم مرضي نور زیاته شوې. دا وخت کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د شپې راوځي، خپل یو غلام ابو موهبه په نامه باندې دا راکښېنوي. د غلام د الله رسول صلی الله علیه وسلم راپورته کوي او ورته ویې فرمایل چې ما ته دا حکم شوی دی چې اهل بقیع ته د استغفار دفتر ولاړ سم او هغوی ته استغفار وکم. کله چې د الله رسول ولاړې د هغې خوا چې راکلی، نو ناګهان د الله د رسول صلی الله علیه وسلم مزاج ناسازه و، په سر کې درد محسوسېدی او د بخار شکایت د الله رسول ته پیدا سو. او په دغه شپه باندې د ام المؤمنین حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها د شپې واری و. سیرت مصطفی دریم ټکی 155 نمبر صفحه دا وضاحت کوي. او علامه شبلی نعمانی رحمه الله په سیرت النبی کې لیکي چې په 11 هجري د شپې پر نیمه باندې د الله رسول صلی الله علیه وسلم جنت البقیع ته د عام مسلمانانو ته د دعا دپاره ولاړې. د هغې خوا چې د الله رسول راکلی د مزاج ناسازه و، او په دغه ورځ باندې د شپې باندې د حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها واری و او ورځ د چهارشنبې وه. او دغه رقم علامه سید سلمان ندوي رحمه الله هم دغه رقم لیکي. هغه وایي دا 14 ورځې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم مرضي وه چې 15 ورځې داسې وه چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د نورو بیبیګانو سره وو او دا نورو شپې د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها سره وو. د دې حساب څخه چې ورته وګورئ چهارشنبه راځي. او دغه رقم سیرت خاتم الانبیاء حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب لیکي چې 11 هجري چهارشنبې په شپه باندې د الله رسول قبرستان بقیع ته ولاړې. هلته یې اهل قبورو ته دعا د مغفرت وکړل او د هغې خوا چې راولاړ سو د الله رسول صلی الله علیه وسلم پر سر باندې درد سو او بخار او تبه ورته پیدا سوله. بیا نبی علیه الصلوة والسلام ته 14 ورځې متواتر د هغه حالت و ان تر دې چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د دنیا څخه رحلت وکړي. او په دا حال کې حسن الغابه داسې لیکي ثم بدا برسول الله صلی الله علیه وسلم مرضه الذي مات منه يوم الاربعاء للتين ببقية من سفر سنة 11 في بيت ميمونة، ثم انتقل حين اشتد مرضه إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، وقبض يوم الاثنين الضحى في الوقت الذي دخل فيه المدينة. دا صراحة دديني او دا غير كم سيرة ابن هشام سلرمتك 343 نمبر صفحه
تاریخ طبری تاسو وګورئ 3 ټک 115 نمبر صفحه، البدایه و نهایه 5 ټک 313 نمبر صفحه، او طبقات ابن سعد 3 ټک 11 نمبر صفحه، اسد الغابه اول ټک 13 نمبر صفحه. دا ټول چې کوم دی هغه پر دې باندې صراحت کوي چې دا سفر په آخره وخت کې په آخر شپو کې د چهارشنبې ورځې ته نږدې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم مرضي نور هم زیاته سوې ده، کمه سوې نه ده. او موږ تاسو په دا وخت کې خیراتونه کوو، مبارکي ورکو، یو در بل خوشحالیان سره ورکو. حال دا دی چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم طبیعت په دغه شپه باندې خراب سوی دی. دا شپه باندې د الله رسول صلی الله علیه وسلم نور هم ناروغه سوی دی. او زموږ فقهای کرام ستر محدثین او فقهای کرام ټول دار دي. تاسو وګورئ مفتی اعظم هند حضرت مولانا محمود الحسن گنگوی رحمه الله په فتاوی محمودیه کې صراحت د دې لیکي چې هغه دا ماه سفر اخري چهارشنبه خوشحالي جوړول، مټایان تقسیمول دا شرعاً بې دلیل دي. په دا تاریخ کې نبی علیه الصلوة والسلام د صحت غسل نه دی کړی، البته د مرض شدت زیات سوی دی او د حواله مدارج النبوت هم ورکوي په دې کې. او دی دا هم وایي چې په دا وخت کې یهودو دا خوشحالیانې جوړولې او یو در بلې به مبارکي سره ورکولې چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم ناروغه سوی دی. هسې یو شی مو حقیقت را معلوم نه، هسې چې مو وکړه هغه مو وکړه. په دا اړه باندې فتاوی فریدیه تاسو وګورئ کتاب السنه والبدعات کې اول ټک 296 نمبر صفحه کې لیکي. دغه مالدې پاکي چې د عباس خلک په دا ورځ باندې مالدام کی هغه وایي چوری نه قرآن و حدیث سے ثابت ہے نه آثار سے اور کتب فقه سے. کچیر د ثواب په نیت باندې سړی دا وکي دا بدعت دی، او کچیر رواج دا غلط رواج دی. ځکه چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم په آخره چهارشنبه ناروغه سوی دی او ته خوشحالي پر جوړې، نو دا غلط رواج دی که نه دی؟ بعض علما خو خالي په نامه باندې علما دا پر دې باندې ټینګار هم کوي او نور توابیانو په نامه لقب هم ورکوي. عجیبه دا خلک دي چې دا پر بدعاتو او پر رسوماتو باندې ځان ته د مذهب ټیکهداران وایي. زموږ حنفي مذهب والله صفا مذهب دی، دا هېڅکله د بدعاتو نوم نه دی، نه دا په بدعاتو باندې څوک دا مذهب باندې استفاده کولی سي. هر څوک چې د مذهب په نامه بدعات داخلي یا د بدعاتو نامه باندې مذهب په بدعات کې داخلي یا په مذهب کې دننه بدعات داخلي، دا به هېڅکله موږ اجازه ورنکو. دا خلک به موږ ټول په ګوته کوو چې څونه مې واسي. تاسو وګورئ زموږ ټول اکابرین د دارالعلوم دیوبند فتاوی حقانیه کتاب البدع و سنت کې تاسو وګورئ، او کتاب البدع و رسوم کې په 2 ټک 4 نمبر صفحه کې تاسو وګورئ چې هغه وایي د دې هېڅ اصل نشته، نه نبي علیه الصلوة والسلام په دغه ورځ باندې جوړ سوی دی. احسن فتاوا تاسو وګورئ، فتاوی رشیدیه کې حضرت مولانا رشید احمد گنگوی رحمه الله دا وګورئ، کفایت المفتی کې مفتی کفایت الله صاحب دا وګورئ 2 ټک 302 نمبر صفحه. ټول زموږ فقهای کرام چې کوم دي هغه پر دې باندې دي چې دا خبره ډېر غلطه ده. څوک دا وایي چې په دغه ورځ باندې د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا صحت پیدا کړی دی او په دې باندې خوشحالیان جوړي، نه د الله رسول صلی الله علیه وسلم په دا ورځ باندې صحت نه دی پیدا کړی. فتاوی رشیدیہ کی کتاب العلم کی لکھی شرعاً اس باب میں کچھ بات ثابت نہیں، سب جہالا کی باتیں ہیں. لہذا هر کار چې کوي لومړی خو د دین څخه مه بولئ. هر کار د دین نه دی، دا بدعات او رسومات دا ته په دین کې ونډه نشته، او کې کوي هم بیا دا ته د دین نوم مه ورکوئ، خپل د ځانه یو جوړ سوی یو رواج نوم ورکوئ. دومره فقها پر یوه خوا دي، دومره تاریخ کتابونه پر یوه خوا دي، بیا هم یو بعض خلکو ډبرې ته سر نیولی او دا وایي چې یا دا خو صحیح دي، دا خو اصل لري. د خدای دپاره زموږ اسلام زموږ دین دا د بدعاتو دین نه دی. الحمدلله زموږ اسلام مکمل دین دی او زموږ اسلام د بدعات څخه بد وړي. زموږ حنفي مذهب د بدعات څخه بد وړي. ګورې په حنفي مذهب کې دننه بدعات داخلول دا سخت د مذهب سره جفا ده، دا د مذهب بدنامۍ دي، دا د الله د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله پر خوارۍ باندې اوبه ورتویول دي. د خپل امام سره جفا مه کوئ. والله عظیم دا اولیاء دې ډېر خوارۍ یوړلې، دې شپه او ورځ ویسه کړل، دا مذهب تا ته جوړ کړي. هر غلط رسم هر غلط رواج دا چې که چا نه وکړي دا د مذهب وتلی دي، دا وابي دي، دا د مذهب وتل دي. خدا را امام ابو حنیفه رحمه الله والله عظیم که بدعتي و،
نه دا بدعات امام حنیفه رحمه الله په خپل دین کې پرېښول، په خپل مذهب کې پرېښول. لهذا زموږ اکابرین علمای دیوبند حنفي هغوی ټول دارت کړې ده، دا شپه نسته نه دغه سروري چهارشنبه زموږ په دین کې د دې اصل ستا دا ټول اصل د ځانه دي. هغه کسان چې یو څو پیسو ته اړولي یا دین د پیسو یو ذریعه جوړه کړي هغوی خلک یې کوي، د هغوی سره زموږ تعلق نسته. لهذا دا ته په اسلام کې یا زموږ په شریعت اصلیه کې د دې اصل نسته. باید مسلمانان د دې څخه ځان وساتي.